سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او نن د یو ډیر مهم پیغام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به زه خبرو کومه د مورنو ژبو د نړیواله ورځ په حواله باندې. دا ورځ 2 ورځې پس په 21 فروری مانځلی کیږي او تقریبا دا د کال 2002 نه پس هر کال د یونسکو د طرفه یا د UN د طرفه هر کال دا په نړیواله توګه مانځلی کیږي. نو د دې اهمیت څه دی؟ ولې دا خلک لګیا دي چې ماشوم له دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي؟ په دې به زه خبره کومه، خو د هغې نه مخکې یونسکو چې کوم یو راپورټ دی د هغې مطابق هغه وایي چې په دنیا کې په دې وخت 6,000 ژبې ویلی کیږي او په دې کې تقریبا 43% ژبې داسې دي چې هغه په خطره کې دي یا د هغې د ورکېدو خطره ده، او په راروان 2 کاله کې 65% ژبې چې دي هغه به ورکې شي، ځکه چې په هره 2 هفته یوه ژبه ورکېږي. دا ژبې ولې ورکېږي؟ د هغې وجه دا ده چې دغه ژبې د تعلیم یا د ښودنې ذریعه ونه ګرځي او دغه شانتې په کم ځای کې چې ویلی کېږي نو د هغه ځای نه ورکه شي او بیا د خلکو نه هیره شي. د دنیا ټول ماهران، که هغه نفسیاتي ماهران دي، که ډاکټران دي، که ژبپوهان دي یا نور څېړنکار دي، هغه ولې په دې خبره باندې دومره زور ورکوي او دا راپورټونه او دا انالیسس کوي چې آیا ماشوم له دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي؟ د دې بنیادي وجه دا ده چې کله ماشوم پیدا کیږي، بلکې د پیدایش نه مخکې چې کله ماشوم د مور په خېټه کې، نو آخري 10 هفتې یا 2.5 میاشتې چې کومې دي په دې کې دی دا ټول اوازونه اوري. یوازې نه چې دا د اوازونه اوري بلکې په هغې باندې پوهیږي هم او دا نور اوازونه بیا د هغې توپیر هم کولی شي. دته دا پته لګي چې دا اواز مې خپل دی، دا پردی دی، نو دغه اوازونو سره دی چې دی بلد شي. کله چې دا ماشوم پیدا شي نو په اولنۍ ګنټه کې د هغې اوازونو ته ریسپانس کولی شي کم چې دا اورېدلي. دغه شانتې دا ماشوم چې کله بیا لویږي نو رو د کور په ماحول په هغې ژبه باندې دی پوهیږي او په اولني کال کې تقریبا د 10 لفظونه ویلی شي. د 10 لفظونو د ویلو مطلب دا دی چې لکه د دې شاته د دې ټول جاج دی اغستی شي، د وینا هله کېږي چې کله دی په هغې لفظ په مطلب پوهی، د ده ارټیکولیشن ډیولپ شي، د ده شاته چې کوم د دې لفظ فکري یا چې کوم تړونې په هغه ټول باندې دی پوهی، نو هغه ټکی په هغې انداز باندې وایي. دغه شانتې چې کله 2 کاله پوره شي نو دا د لفظونو د وینا تعداد چې کوم دی هغه 300 لفظونو ته ورسي. بیا په اولني 6 کاله کې دا لفظونه چې دي دا 3000 شي. نو دی چې دا 3000 لفظونه وایي نو د دې شاته یو لویه فلسفه دی چې کوم سوچ کې د چې کوم فکري د ده چې کوم سکلز یا هنرونه په دغه وخت کې زده کړي د ماشومانو سره، نو هغه ټول دی اپلای کولی شي، په کار یې راوستی شي. کله چې دغه ماشوم تاسو یو داسې سکول ته بوځئ او داخلې کوي په 15-16 کاله کې چې هغه ژبه هغه نه اورېدلي یا د هغه دپاره نه وي، نو دی په دغه وخت کې د 0 نه سټارټ اخلي. او کم ماشوم ته چې مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی کېږي نو د هغه سره آلریډي دومره مواد دي، څنګه چې ما خبره وکړه 3000 ټکي، دا 3000 لفظونه چې دي نو د دې شاته یو لویه غټه ذخیره وي، ځکه چې یو لفظ په خپله څه نه د هغې نه جملې جوړېږي، د هغې نه فکر جوړېږي، د هغې شاته د هغه نفسیاتي عوامل نور عوامل، نو دی تاسو د هغې ټولې ذخیرې نه محرومه کړو. نو کله چې دی تاسو د ذخیرې نه محرومه کړو نو د هغې ماشوم سره به دی څنګه په یو دغه کې وچلیږي د کم ماشوم سره چې دا ذخیره وي. نو په دې وجه زموږ ماشومان چې کوم دي یا نور ماشومان چې د مورنو ژبو د تعلیم نه محرومه دي نو هغو سره دغه ذخیره پاتې نشي، او کله چې هغه بیا د دغه نه سټارټ اخلي، 0 نه سټارټ اخلي، نو یو خو ته ځان په کلاس کې نالایقه ښکاره شي، بل دا په ده کې چې کوم سیلف اسټیم ډیولپ شوی یا د ده چې کوم دغی د فکر هغه صلاحیت نو هغه رو کمیږي یا د ډپریشن ښکار کیږي، ځکه چې زه خو په څه نه پوهېږم او دا نور خلک پوهېږي. نو په دغې وجه چې دی دغه ماشوم بیا رو د سکول نه کټار شي او د تعلیم په اهمیت پوهه نه شي. دغه بنیادي وجه ده چې لکه یونسکو والا وایي چې کم از کم د 6 کالو پورې چې دی د اولني 6 کاله تعلیم چې کوم دی دا په مورنۍ ژبه کې په کار دی، او نور سبجکټس یا نور مضامین چې دي د مضمون په توګه د ښودلی کېږي، خو پښتو یا د ماشوم چې کومه خپله ژبه ده نو هغه په کار ده چې په هغې کې ورته تعلیم ورکړی شي.
اوس د یونسکو رپورټ چې کوم دا وایي نو هغې مطابق دا خبره هم کوي هغه چې لکه په کوم ځای کې ګڼې ژبې ویلی کېږي نو په هغې کې په هغه ځایونو کې د تعلیم شره چې کومه ده هغه ډېره زیاته کمه ده. په هغه کې دوی وایي چې ترکي ده، نیپال دی او پاکستان پکې هم دی. نو خصوصا کومې ژبې چې مقامي ژبې دي یا د هغې ځای د ټولنې قامي ژبې دي نو هغو کې چې هغو د تعلیم ذریعه جوړه نشي نو هغه کسان چې دي په هغو کې د تعلیم شرح چې کومه ده هغه تقریبا 40% کمه شي. په دې حواله باندې لکه د ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ رپورټ چې کوم دی هغه هم دا وایي هغو یو سروې کړی وه دا دغه چې کوم دی ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ دا اداره چې کومه ده دا هم د یونسکو انډر کار کوي او 8 کاله هغو د افریقې په مختلف ملکونو کې دغه سروې وکړه. په ځینو ماشومانو په مورنو ژبو کې تعلیم وکړو، په ځینې په بلو ژبو کې او بیا چې د هغې انالیسز هغه وکړو، جاج پړتال یې وکړو نو هغه په دې پوه شو چې تقریبا یو کم 40% هغه کسان قابلو د نورو نه یا په خبره پوهېدل یا د هغو آی کیو لیول هغه زیاتو کمو ته چې په مورنو ژبو کې تعلیم ورکړی شي. او دغه شانتې وخت په وخت نور هم بلاشي رپورټونه سروې کېږي لکه یو سروې د جرمني والا و هغه هم دا خبره کوي چې په کم ماشومان په مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي نو د هغو آی کیو لیول چې دی هغه 40% د نورو نه زیاتي. نو مونږه زمونږ ماشومان چې کله د دغې 40% آی کیو لیول نه محرومه شي نو آیا تاسو په خپله سوچ کولی شئ چې هغه په کم ځای کې بیا ولاړي. دویمه خبر اکثر ملګري تپوس کوي چې هلته کې خو ټیک ده زمونږ په ځایونو کې به مورنۍ ژبې اهمیت شته او په کار چې تعلیم وشي خو کم ملګري چې لکه دلته په امریکا کې کاناډا کې یا په یورپ کې اوسیږي نو دلته خو په پښتو ژبه کې یا په مورنۍ ژبه کې تعلیم نشي ورکړی کېدی نو دلته بیا د مورنۍ ژبې څه اهمیت دی. دا یو ډېر مهم سوال دی. په دې ځان پوهه کول ډېر ضروري دي. څنګه چې ما خبره وکړه لکه یو ماشوم چې دی هغه چې کله په د پیدایش نه مخکې د مور په خېټه کې نو دی دغه اوازونو توپیر کولی شي. دغه شانتې ګوره د یوې ژبې اکسنټ چې ډیولپ کېږي که نه نو هغه په اولنۍ 20 میاشتو کې د دغه ډیولپ کېږي دغه اکسنټ یا د ژبې د وینا دغه چې کوم دی ایکسپریشن چې ورته موږ وایو دا په اولنۍ 20 میاشتو کې دی ډیولپ کېږي. نو دغه ماشوم ته پکار ده چې په اولني کال کې تاسو خپله مورنۍ ژبه وښیئ او د اولني کال نه پس په دویم کال کې ځکه چې دلته هغه اوسیږي نو خامخا بیا هغه رونه خویندې یا نور کم ماشومان چې هغه ورسره انګلیش وایي نو یا د هغه ځای مقامي ژبه وایي نو هغه ژبه هغه ته ورو ډیولپ کېږي هغه اکسنټ ډیولپ شي. که دی بیا دلته په دغه ته هم ځي د انګلیش سکول ته هم ځي نو دې ته وایي کوډ ترانسفر یو قسم لا لکه د ده سره د بایلینګول شي او د ده سره د فکر د سوچ د لفظونو هغه تعداد په مانو لینګول یا څوک چې یوه ژبه وایي د هغه په نسبت ډېر زیات وي ځکه چې دی دغه کوډ ترانسفر کولی شي د یو ژبې ټکی نه ورځي نو په بله ژبه کې هغه ترانسلیټ کولی شي ځان ته او هغه ویلی شي نو د هغو آی کیو لیول د هغې کسانو نه هم زیاتي کوم چې مانو لینګولي. کله چې بیا دا ماشومان دي کې دا سافټویر چې کله په اولني کال کې جوړ شو نو دی د ده نه عمر بر هم نه وځي. کله چې دغه ماشوم 15 کاله پس 10 کاله پس خپل کلي ته خپل ځای ته لاړ شي هغې ماحول ته لاړ شي نو د ده هغه سافټویر په خپله اپډیټ شي دی بیا په دې کې نه غلطیږي چې دا ټکی مؤنث دی که مذکر دی دی به یو میاشت نیم به چپي بیا به رو هغه خپل دغه چې کوم دی هغه به اپډیټ کړي او دی به دغه خبره کوي. دغه ماشوم چې کوم سره په کور کې پښتو ویلی شوي خپله مورنۍ ژبه ویلی شوي نو هغه به چېرته هم د تذکیر تانیث دا مسله هغه به چېرته دا هم نه وایي چې یاره سړی راغله یا ښځه راغی هغه که وایي نو هغه به بلکل ګرامټیکلي دا خبره به هغه ټیک کوي. نو د ده په دغه کې هغه خبره پرته نو په کار ده چې دلته هم دغه ماشوم ته خپله ژبه مورنۍ ژبه وښودلی شي یو دانه چې دلته په تعلیمي لحاظ باندې به هغه ښیي خو کله چې دی خپل ځای ته بیا لاړ شي نو دی به هغه ژبه بیا خپله ډېره په اسانه ویلی شي. په دې حواله به زه بله خبره هم وکړم چې لکه په نړۍ کې تقریبا اوس 8 کروړه پښتانه دي او په دې 8 کروړه کې ډېر کم داسې دي چې هغه پښتو ژبه لیکلی یا لوستلی شي. 15% تقریبا د یو 2 کاله مخکې نه راپورټ ته چې هغه 15% کېدی شي دې نه هم کمي. په دې کې نور محرکات هم دي خو یوه خبره پکې زه دا وکړم ډېر په ادب سره چې لکه زمونږ د املا دا مسله چې ده نو دا حل نه شوه په کار ده چې املا اسانه شي او زمونږ کم الفابیټ چې دی حروف تهجي چې دي هغه کم شي
ګوره د دنیا چې کومې غټې ژبې دي غټې موږ په دې لحاظ به ورته ووایو کوم چې ویلی کېږي لکه انګریزي ده نو د هغې الفابیټ چې حروف تهجې شپږویشت دي حالانکې د هغو سره 4 اوازونه دي دغه شان عربي چې د هغه 20 دي که 28 دي فرنچ هم ژبه چې کومه ده د هغې هم 26 دي د ایټلي هغه 21 دي نو دغه کومې ژبې که موږ وګورو نو د هغو الفابیټس چې کوم دي یا د هغو حروف تهجې چې کومه ده نو هغه کمه ده زمونږ دا 4 دي نو ضروري نه ده چې د هر اواز لپاره دی یو دغه دا یو ټکی یا یو دغه دی موږ جوړ کړو د هغې دپاره یو الفابیټ دی موږ جوړ کړو نو دا خبره زما په خیال ټیک نه ده ژبه چې څومره اسانه شي ژبه چې دی په الفابیټس باندې ترقي نه کوي خو هغه په ویلو باندې او په دغه باندې په لیکلو باندې د هغې ترقي کیږي نو په کار ده چې دې خبرې طرف ته ډېر زیات دغه پاملرنه وشي چې آیا دا ژبه اسانه شي نو چې کله ژبه اسانه شي نو خلکو ته په لوست کې هم اسانه شي په لیک کې به هم اسانه شي او که نه دا مسلې نو یو پکې دغه غټ محرک هم دی ټیک ته موږ د حکومت وخت نه د ریاست نه دا مطالبه کوو چې د مورنو ژبو تعلیم د هر دغه حق دی خو بیا چې هغه ژبه په لیک کې هم اسانه نو ملګرو ته یا ماشومان چې کوم دا دغه کوي دا ژبه زده کوي نو هغو ته به هم اسانه اوس په دې وخت کې زه مور او پلار دپاره هم یو ډېر مهم پیغام پرېږدم ګوره کله چې تاسو په دغه ځای کې اکثر خلک خبره دا هم کوي خبر رایاده شوه چې هلته کې ماشومان په انګریزۍ دغه کې داخل کی انګلیش میډیم کې یا په اردو میډیم کې هغه داخل کی اردو میډیم خو زه مجبوري ووایم بهرحال سرکاري توګه باندې حکم چې انګلیش میډیم کې داخل کی نو هغه هم د هغه ماشومانو سره زیاتې کوي ځکه چې د هغو هغه څومره دوی خو وایي چې یاره موږ د هغو سره ښه کوو خو دا د هغو سره ښه نه کوي څومره چې د هغو هغه ما چې کومه خبره وکړه د هغو چې کوم لفظونه یا د ذخیره وه هغه ټوله تاسو زیرو کړه نو ټیک د دی به څه نه څه تعلیم حاصل کړي خو په ده کې د فکر دی به رټې وهي په ده کې د فکر هغه مواد ډېر کم راځي کم چې د مورنۍ ژبې په حواله کیږي نو دغه ځای کې ستاسو هټدرمي یا ستاسو کومې فیصلې چې دي هغه ماشوم چې په یو ځای کې هغه افسري کولی شوه هغه هلته په څوکیدارۍ باندې مجبوره شي د بل دیاړۍ ته د بل مزدورۍ ته کښېني نو په دې کې څه نه څه ځای کې ستاسو رول هم دی دا ماشومان چې کوم دي د هغو تاسو لکه صحیح پرورش یا صحیح تربیت ونه کړی شو ځکه چې هغو له په کم دغه باندې تعلیم پکارو میډیم کې تعلیم پکارو هغه تاسو ور نه کو نو موږ به د مورنو ژبو په دې نړیواله ورځ باندې دا عهد وکړو چې موږ به پښتو وایو پښتو به لیکو پښتو به لولو او پښتو به کوو ډېره زیاته مننه